او بل په عموم کې د بل خو ټول ولستونکو ته اطمینان ورکوو ډاډ ورکوو چې ستاسو د ارامښت دپاره ستاسو د هوساینې دپاره تاسو د الله د هر اړخیز خدمت دپاره به د بلخ ولایت د پولیسو همداشان د زون په سطحه د اکاډمۍ د استادانو د مسولینو د ټولو د ژمنتیا ده چې موږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې هغه زموږ تاسو د مظلوم ملت ژوند کې اخلاق پیدا کړي مشکلات ورته ایجاد کړي. دلته نن چې تاسې څه زده کړي دي یوازې هغه د تاسې لپاره یو آګاهي شوه. دا اختتام د تعلیم نه شو، دا د تاسې ابتدا د تعلیم شوه. نن هغه څه ته درک کړل چې زه باید په آینده کې څه نور څه زده کړم، چې تاسو د خپلو پوستو کې په مراکزو کې په خپلو ځایونو کې کوم قسمه اسلحې شته چې تا نن نه دي زده کړې او په بعد کې ته د هغه تصمیم باید ونیسئ چې زده یې کوم کار چې کوئ خدمت کوئ مقصود د الله رضا وګرځوئ خود به خود به الله تعالی په دنیا او آخرت کې تاسو ته ارتقا درکوي. دوم دا چې هر قسمه مخالفتونو نه ځان وساتئ. مخالفت موږ تاسې په ملا باندې متعي د هر قسمه پرمختګ د منع کولو ذریعه ګرځي. که چیرې د موږ تاسې ملګري یو بل سره په مخالفتو سره اخته یي کشر له مشر سره مشر له کشر سره او خپل منځ کې بیا پرمختګ هدف نه موږ تاسې پاتې چې دلته دغه دوره د موږ 12مه دوره وه چې په دې کې تعداد د 500 کسه محصلین موږ سره دلته یوه میاشتنۍ دوره له سره کړله چې دا د موږ دغه د زون د مربوطه 5 ولایتو محصلین راغلي وو. الحمدلله دلته چې موږ کوم درسونه ورکړي دي هغه عقیدتي او مسلکي درسونه دي. نو هکذا په دې ټولو دورو کې چې جمله دا 4 کلو کې چې موږ دلته کوم فارغین ورکړي دي 11,109 جمع د دغه دورې سره د 12مې موږ دومره فارغین ورکړي دي. بیا د دغه فراغت په جریان کې موږ بعضې دلته داخل کې دورې ورکړي دي، بیرون په ولایاتو کې موږ هلته سیمینارونه کورسونه ورکړي دي. الحمدلله دا ټول په عقیدتي او مسلکي علومو باندې سمبال سول. اوس به دوی خپلو مراجعو ته او خپلو مراکزو ته به دوی بیرته ملته ځي، وایي به ملته خپل خدمت مخکې بیایي.